د محمد نبی جالبه کار د افغانانو زړونه یې وګټل. سلام مومینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر، ستړي مشي. د نړۍ او د افغانستان پیژندل شوی الراونډر محمد نبی عیسی خیل په لومړي ځل خپل مینوال حیران کړل او د افغانانو زړونه یې وګټل. افغان الراونډر محمد نبی عیسی خیل د لومړي ځل لپاره په خپل لباس د برطانیې د جنگي الوتکې سوداګریز اعلان نه دی پریښی. نوموړي د دې الوتکې اعلان ځکه په خپل لباس نه دی پریښی چې له دغې الوتکې څخه د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د انګریزانو په ګټه استفاده کېده او د متفقینو په بریا کې ستره ونډه درلوده. د انګلستان په ویټالټي بلاس سیالیو کې د محمد نبی لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سینه د دې جنګي الوتکې اعلان شتون لري، خو یوازې نبی د خپلې سینې څخه د الوتکې دغه اعلان لرې کړی او ښایي محمد نبی هم په بدل کې دغه شرکت او یا هم د لوبډلې مالک ته پیسې ورکړي. د محمد نبی دا ډول جرأت او عمل په ټولنیزو رسنیو ټولو افغانانو ستایلی دی. افغانان په ټولنیزو رسنیو لیکلي موږ له جنګ ستړي یو او د کرکټ په لوبه کې د دې ډول اعلاناتو مخنیوی باید هر افغان لوبغاړی وکړي. محمد نبی د مجیب الرحمن او د راشد خان ترڅنګ د انګلستان د کورنیو تجارتي ویټالټي بلاس سیالیو کې سږ کال هم لوبیږي. له دې وړاندې تیر کال هم 3 واړه افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبېدلي وو. پیژندل شوي 3 واړه افغان لوبغاړي چې تازه د نړیوال جام سیالۍ وروسته له انګلستانه هیواد ته راستنه شوي وو، اوس نو یوازې راشد خان په هیواد کې پاتې. مجیب او محمد نبی د دې سیالیو لپاره بیرته انګلستان هیواد ته رسېدلي دي. ویټالټي بلاس سیالۍ په انګلستان کې نن شپه د جولای پر 18 نیټه د 18 لوبډلو ترمنځ پیل شوې او د ډسمبر تر 21 نیټې پورې به دوام وکړي. نو ملګرو، تاسو د محمد نبی دغه کار ته په کوم نظر ګورئ؟ خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.